د فوټسال په دغه سیالیو کې چې د خوست ترڅنګ د پکتیا، پکتیکا او لوګر منتخبو لوبډلو هم ګډون کړی و، تر یوې اونۍ دوام وروسته د لوګر لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو لوبغاړي که څه هم دغه لوبې اړینې ګڼي، خو له اړونده ادارو د ورته سیالیو د جوړولو غوښتنه کوي. اول ځل ده چې په خوست کې دا رقم ته سیالۍ ترسره کېږي. مخکې په خوست کې فوټسال بیخي و نه رواج و نه و که نه. دا اول ځل ده چې په خوست کې دومره غټه سیالي هم د فوټسال په خوست ولایت کې ترسره کېږي. موږ ډېر خوشحال یو، ځکه خوشحال یو چې دا رقم ته سیالۍ موږ په خوست کې بیخي کړې نه. دا اول ځل ده چې په خوست کې موږ د فوټسال سیالۍ کوو. طبعا وقتی که مسابقات دایر میشه برای یک بازیکن بر رشدش خیلی فایده میرسونه، به خاطر که ما میتونیم به خاطر دیگه مسابقات هم آمادگی خاصی بگیریم. فوټسال لوبه که څه هم په افغانستان کې تر ډیره نوې یادیږي، خو بل لور ته د دې لوبې روزونکي د فوټبال فدراسیون څخه غواړي چې د لوبغالو د جوړولو ترڅنګ د ولایاتو د ځوانانو ترمنځ هم سیالۍ زیاتې کړي. موږ ته په لاره ټورنمنټونه واچوي، میدانونه راته جوړ کړي په ډېرو ځایونو کې. نو موږ د دې څخه به ډېر خوښ وو چې دی موږ ته ښه ټورنمنټونه په لاره واچوي، د ولایتو څخه موږ ته ټیمونه روشي، نو دغې ته موږ ډېر خوښ یو. د فوټسال دغه سیالۍ چې د ځوانانو راډیو په مالي لګښت د لوبغاړو لپاره جوړې شوې وې، مسؤلین یې وایي چې موخه یې د مستعدو لوبغاړو موندل او د فوټسال لوبې ته وده ورکول دي. لوبغاړي چې ډېر زیات خوشحاله په دي چې د لومړي ځل لپاره په دغه سو ټورنمنټ کې دوی ګډون کوي. خوشبختانه زموږ ټیم په دې وتوانېد چې د پکتیکا لرې پرتې ولایت څخه، لرې پروت ولایت څخه دوی په دې بریالي شي تر څو دغه لوبډله دلته راوغواړي د خوست په کوربتو باندې، او دا زموږ لپاره لوی ویاړ و. زموږ یوازینی هدف هم همدا دی چې دغه ځوانانو ته د پرمختګ زمینه مساعده کړو، ترڅنګ یې د سالمې تفریح زمینه مساعده شي، او کم پټ استعدادونه چې د افغانستان په سراسر کې دي، یعنې په ټوله هېواد کې دي، هغه را برسېره کړو. دوی به هم راواخلو. وروسته له هغه چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د روان کال په اپریل کې قرغیزستان ته 5-2 ګولونو ماتې ورکړه، د همدې کال نړیوال جام ته هم ورسېده. د فوټسال ملي ټیم تر دې بریا وروسته په کور دننه په لوی شمېر ځوانانو دې لوبې ته مخه کړې ده. د فوټسال روزونکي وایي که پر وخت د افغان لوبغاړو ملاتړ وسي، لرې نه ده چې زیاتې بریاوې به د افغانستان په نوم کړي. شمس آرین، امریکا غږ.